آیا تاسو پوهیږئ چې نړۍ تر ټولو لوړ آی کیو لرونکي یا هوښیار هېوادونه کوم دي؟ لومړي نمبر ته به تاسو حیران شئ. په 5م نمبر کې استرالیا ده، چیرته چې اوسط آی کیو 104.15 ده. د ژوند متوازن سټایل او پیاوړی تعلیمي سیستم لري. په 4م نمبر کې ایران دی چې په اوسط ډول آی کیو 104.3 ده. په ساینس او ریاضیاتو کې پیاوړی کارکردګي لري. په 3م نمبر کې جاپان دی چې آی کیو 106.30 ده. ډیسپلین او دقت د هغوی پیژندنه ده. په 2م نمبر کې چې چین دی چې آی کیو په اوسط ډول 106.43 ده. په ټکنالوژي او نوښت کې د نړۍ مخکښان دي. اوس نمبر 1 جنوبي کوریا چې آی کیو په اوسط ډول 106.90 ده. د نړۍ تر ټولو قوي تعلیمي سیستم لرونکي دي. په ټوله نړۍ کې په آی کیو کې مخکښ هیوادونه د ختیځ اسیا هیوادونه دي لکه جاپان، چین، کوریا. ولی لامل یې دا دی چې د خلکو په کلتور کې سختو کارونو او ریاضیاتو ته زیات ارزښت ورکول کیږي. اوس تاسو په نظر افغانستان په دې لیست کې په کوم نمبر وي؟ که معلومات لرئ په کمنټ کې ولیکئ.